د کہانی شروعات د یو ماشوم ریپورت نه کیږي چې هغه د امتحان په وخت کې تش تور کاغذ ورکي چې په خوا کې ناسته ماشومه ورله پیغور ورکي چې په دې سره د له غوسه ورشي په کاغذ باندې او بتويږي د بې وقوفي چې د کپنې والو ویني نو د مایوسۍ اظهار وکي د یو عرب ډالر او د کلونو محنت نتیجه دار وته ولک سات پس ټول حیران پاتې شي د کاغذ د لندېدو د وجې په مزه پټ تصویر راښکار شي چې هغه د ماشومې و داسې ښکارېده چې چېرې یو انسان دا په ګنټو کې جوړ کړی دی د ریپورت نوم میګن وو او هغه دا غلطۍ د قصد کولې چې ټولو ته زه خپل قابلیت په یو عجیبه طریقې سره پیش کړی شم د کمپنۍ مالک حیرانه پاتې شي دا خو داسې ښکارېږي لکه احساس لرونکی انسان هغوی په خپل منځ کې خبرې کوي چې په دې کې د دې جوړونکي جم ما رادن نشي چې د کمپنۍ والے ورته د دې شاهکار تعریفونه وکړي او بیا ترنه تپوس وکړي دا چاته نقصان ور رسولی شي چې هغه په دې خبره باندې مطمئن کړي په دې کې ما چاته د نقصان رسولو سیستم د سره اچولی نه دی د دې خبرې خو سوال نه پیدا کیږي د دې پرې جواب سره د کمپنۍ منیجر رضا شي یو ورځ پس دا به مونږ خپل مشر لوړو چې هغه دا وکتلی شي بیا د دې کاپیانې په مارکیټ کې خورېږي د نه پس دوی په خوشحالۍ سره کور ته راشي چې په کور کې به ورسره یو خوشبخته ماشومه چې د هغې نوم کیټي و او د هغې ترور یعنې د دې مالکه جم اوسېده دا خاص کر د ماشومانو د مدد دپاره تیار کړی شوی وه چې دا د خپل تیز ذهنیت په استعمال سره د ماشومانو د هر قسمه سوال جواب ورکولی شي او صرف په یوه ورځ کې هر چا سره ملګري جوړېدي دا د کیټي د ټولو نه ښه ملګرې وه چې هغې به ورسره د خپلې زړه خبرې کولې ګډاګانې به یې ورته ښودلې او د خوراک په ټایم کې به یې هم ځان سره کېنوله حتی چې د شپې په وخت کې به یې هم سترګې ناخوا کولې جم د خپل ایجاد نه د حد نه سیبا خوشحالي او هر خبره خپلو ملګرو سره شریکوي چې روز ملګري خبردار کړي دا که په دنیا کې عامه شوه نو ټول واړه به د مور او پلار په ځای باندې د دې محتاجه پاتې شي خو جم یې په دې خبره غوږ ونه ګري ولې چې د هغې رویرې یو څو میاشتې مخکې خپل مور پلار بایللي او اوس یې هم د هغوی غم په زړه کې تازه او د هغې دا خیال لکه څنګه چې کیټي خوشحاله ده داسې زه هر ماشومه خوشحاله لیدل غواړم دوی په خپل منځ کې خبرې کوي لګي چې ناڅاپه میګن د دوی په خبرو کې راودانګي چې جم ورته غوسه شي زه د کیټي ترور یم او ستا جوړونکی د چپکېدو دپاره ورته ووایي خو د هغې دا په وهم ګمان کې مني چې هغه په خپله باندې ځان د دې د اډرونو آزاد کړی دی هغې اوس سوچ کولی شو هر یو څیز یې زده کولی شو خو د مرغ غوندې په څیز باندې هم غور کولی شو او صرف یو اډر پکې پاتې و چې په هر حال کې د کیټي حفاظت کول دي او هغه خوشحاله ساتل دي یو ورځ د کیټي د لوبو والا غشي د ګاونډیانو کاره لاړ شي چې دا ورپس د هغوی کور ته لاس ور وغځوي چې د هغوی سپې پیچکونه لګول شروع کړي او په یو قیمت یې هم د پرېښودو واله نه کیټي چې دا هر څه ویني نو ترور ته په چغو شي خو ترور یې دننه په دې سوچونو کې ډوبوي چې دی ماله جواب څنګه راکړو او سپې دومره په قار شوي چې په کیټي هم چکونه ولګوي چې په دې کې د هغې د ژړا په چغو باندې د سپې مالک او جمه په منډه راشي خو سپې خپل کار کړي جمه ګاونډۍ ته وایي چې دا سپې دې لرې کا خو ګاونډۍ ټول الزام په کیټي ورواړي وي د دې کار سوچ غشی زمون کور ته راويشته دوی دواړه په خپل منځ کې جګړه کوي چې میګن ورته رایاد کی وي د دې زخم پاکول ضروری دي چې ترور یې کیټي کور ته ورته نه کی او میګن ګاونډۍ ته په غوسه کې ګوري چې هغې ته دا څه ولګي چې دا ماله دمکي راکول غواړي د شپې په وخت کې جمه پولیس والا راوغواړي او هغه ټوله واقعه ورته بیان کړي خو د پولیس والا ګناه دې ته واچوي دا ټول منظر میګن د دننه نه ګوري او په دې سوچ کې وي که چېرې د کیټي حفاظت کول وي نو دا به د هر هغه څیز نه لرې ساتل وي کوم چې دې ته ضرر رسولی شي په نیمه شپه کې میګن لاول د مالکې په اواز کې سپي له اواز ورکړي او بیا ورته خوراک واچوي او بیا یې ناڅاپه ځان ته راښکي په سر کېدو سره د جم سترګې د ګاونډۍ په اوازونو وغړېږي چې هغه خپل سپي پسې ګرځي لګي او جم پې سخته خوشحاله شي او چې څنګه د کیټي خواله راشي له ټولو نه مخکې د هغې تبه وګوري او بیا ورته وایي شابه زر ځان تیار کا نن هغه ورځ ده چې زموږ د کلونو محنت په دنیا ته وړاندې کیږي د کمپنۍ ټول مشران راټول شوي او د شیشې نه اغاړه د کیټي او د میګن تماشه کوي دوی په خپل منځ کې خبرې کوي چې ناڅاپه کیټي ته خپل مور پلار رایاد شي او د ټولو د وړاندې په ژړا شي چې پس سره د کمپنۍ مشران د ناراضتیا اظهار وکړي او جمه هم خفه شي خو دا صورتحال د بدلولو دپاره میګن رامخکې شي او د کیټي خواته کښېني وي که ته خفه یې که خوشحاله مور پلار هر چا ته رایادېږي ته ما سره د خپل مور پلار یادونه شریک کا زه به د ځان سره ستا دپاره د همیشه دپاره محفوظ وساتم چې بیا کله هم تا ته هغوی رایادېږي نو د هغوی په یادونو به مونږ ځان له تسلي ورکوو چې کیټي ورته په ژړا کې د مور پلار خبرې شروع کړي چې پس سره د کمپنۍ مشران
ماشومان خپل جذبات را قابو نه کړي شي او هغوی ورسره هم په ژړا شي او چې کله کیټي ښه زړه تش کړي نو میګن ورله په داسې طریقې سره تسلي ورکړي چې دغلته ناست خلک په لاسونو پړقول مجبور کړي او ټول افسران د دې نه بې انتها متاثره شي. د کابینې چیرمن فوراً فیصله وکړي چې څومره زر کیدی شي او څومره ډیر وي. موږ لا زر تر زر دا پکار دي. جب ما په ظاهره خوشاله ښکارېده خو په ذهن کې د ملګري ښه خبره تاوېده چې دا به ماشومان د مور پلار نه لرې کړي. کور ته په راتلو سره جما د هغوی دواړه مطالعه کوي چې په دې کې د دې یوې خبرې ته پام شي چې وخت سره سره کیټي ورته واره هغې ته نږدې کېږي او حتی چې کله یو ورځ جما میګن بنده کړي او کیټي سره په خپله د خبرو کولو کوشش وکړي نو د هغې د اندازه داسې ولګي چې هغه بل هیڅ چا سره خبرې کول نه غواړي. دا خپل شک په یقین کې د بدلولو دپاره دا د مزغو ډاکټر له بوځي چې هغه ورسره د خبرو کولو کوشش وکړي خو هغه په مخه باندې اوښکې بهیي او میګن ورته وایي ویده مه تنګوه. ډاکټر هم حیرانه شي او ترور ته ورله وایي چې که دوی دا یارانه داسې روانې نو نه صرف به دا د نور انسانانو نه لرې شي بلکې دا د مزغو دپاره هم ښه نه ده. جما په دې خبرو باندې غور وکړي او دا فیصله وکړي چې کیټي د په چکر لاړه شي خو هغه میګن هم د ځان سره د بوتلو ضد راغشتي او د ترور دا خبرې پې بدې لګېدو سره روټۍ په ځای پرېږدي او چې کله ترې نه ترور لاس ونیسي نو د هغې د انسان نه دومره نفرت پیدا شوي چې په زوره ترې لاس راښکي چې د شور په اورېدو سره میګن په خپله کولو شي او خپلې مالکې ته وایي وي سمه شه دی. د دې په لیدو سره د دې په خپلو سترګو یقین نه کېږي ولې چې هغې لږ ساعت وړاندې په خپله باندې دا بنده کړې وه او په دې وخت کې دې ته داسې ولګي چې دا هغه میګن پاتې نه شوه. په سار کېدو باندې دا د هغې د ارمان مطابق دواړه په گاډي کې کېنې او د دې مخې ته دا شرط کېږدي دا به موږ د ځان سره بوزو خو په یو شرط چې دا به هلته د یوې عامې کلونې په شان اوسېږي. کیټي په نزړه باندې دا شرط قبول کړي او غواړي چې د وړو په ځای باندې دا ما سره لوبې وکړي. جما وړو سره لوبې کوي او ټولو ته وایي وي هر یو ماشوم به دغه نو واله بوټي زما خواله راوړي. کیټي ته په ځنګل کې هغه بوټي میلو شي خو چې څنګه یې راخلي نو یو هلک پې مخکې شي چې ورته وایي وي واخله خو چې هغه څنګه لاس راوړاندې کړي نو هغه ترې نه لاس ونیسي او چې څنګه یې نوره تنګبلې والي نو دغلته میګن راورسي. د هلک چې کله میګن ته پام شي وي دا څه دي او اوچتې یې کړي. کیټي ورپسې ورشي چې دا ورسره کوي څه چې هغه ترې نه بل ځای ته لاړ شي او په ځمکه یې وغورځوي او ورته وایي وي تا ته پته ده چې زما د ګوډیانو نه سخت نفرت دی او بیا ترې نه بوټ وباسي او ویې غورځوي او چې کله یې په دې زړه یخ نه شي بیا پرې راباندې کړي چې میګن ترې ناڅاپه لاس ونیسي او بیا ورله غوږ ته لاس ور واچوي. وایي زه تا ته نقصان رسول نه غواړم خو ولې چې تا کیټي ته نقصان د رسولو کوشش وکړو او په دې سره ترې غوږ وباسي. هلک په چغو شي او دا یې ښه د دبا وهلو نه پس بار طرف ته ورته اشاره وکړي او چې هلک ترې نه څنګه په منډه شي دا ورپسې په عجیبه طریقې سره ور روانه شي چې هلک دې مخکې یو دې ته شاته شاته ګوري چې ناڅاپه د اونې په جړله کې یې خپو ونښلي او په کانټو کانټو روډ ته ورپوځي چې یو تیز ګاډی راشي او مړی کړي. پولیس فوراً راورسي او ولې چې څه ثبوت ورته میلو نه شي نو دې واقعې له د حادثې نوم ورکړی شي. کیټي په هر څه پوهه وي خو ظاهر یې نه کړي د دې باوجود چې هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي بیا یې هم ورسره مینه دومره چې د ځان نه یې لرې کول نه غواړي. آیا جما د کپنۍ والا ته دروغ ویلي وو یا دا په خپله د کنټروله بار شوې وه؟ په هغې شپه باندې د ګاونډیانو سپی مړ کړه او یا دا هلک ترې نه په خطا کې مړ شو؟ د دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.